په ټول هیواد کې له تیرو 15 ورځو راهیسې د لویو لارو موټر چلوونکو کاربندیز کړی او په لویو لارو کې د غیر قانوني اخاذیو څخه سر ټکوي. خو د ترانسپورت وزارت مسؤلین وایي په لویو لارو کې له موټر چلوونکو څخه به نور د ټکس په نوم پیسې نه اخیستل کیږي او روانه ستونزه حل شوې. د ترانسپورت وزارت مسؤلینو په یو شمېر ترانسپورتي شرکتونو نیوکې وکړې چې له یاد حالت څخه غلطه ګټه پورته کوي او ډیر ژر به عدلیه او قضایي ارګانونو ته معرفی شي. هیچ نوع کمیشن از وسایط باربری داخلی اخذ نمیگردد. مامورین ما کمیشن اخذ نمیکنن و هیچ نوع پول از وسایط باربری گرفته نمیشه. تعداد اشخاص و افراد غیر مسئول خواستای نامشروعی داشتن که از به ادارات به خاطر بعضی موارد اما خواستایشان برآورده نشده. اونا نه شرکت دارن نه وسایط دارن، اونا از اینا استفاده کردن. بعضی موارد دست دادن که اونا از طرف ادارات مربوطه اونا دستگیر میشن یا به قانون سپرده میشن. د کورنیو چارو وزارت وایي د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي مسؤلیت اخیستی او 116 پولیس د غیر قانوني اخاذیو په تور له دندو لرې کړي. هیوادوالو د شکایاتو د رسیدګۍ په خاطر باندې د کورنیو چارو وزارت وزیر خپل مسؤلیت اخیستی دی چې د اخاذی په برخه کې شکایتونه تعقیب کړي او په وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت د رهبرۍ په اساس 116 د پولیسو هغه پرسونل چې په اړه یې شکایتونه شوي وو د خپل وظیفو نه ګوښه شوی دی. موږ ته ډېر مهم ده د خلکو د شکایاتو د رسیدګۍ په برخه کې. یو شمېر نور واردونکي نیوکه کوي چې یو شمېر کسان د موټر چلوونکو له یاد حالت څخه سیاسي او مافیایي ګټه پورته کوي او روان حالت یې رامنځته کړی دی. مګر متاسفانه لا تر اوسه هم لاره خوشې نه ده. تاسو شاهد یاستئ چې یو کیلوګاز د 490 روپو ته رسېدلی ده. ایله مې تا ده چې دغه فرصت هغه مافیاو ته مساعد شوی ده، خو هغه بعض علاقې دي غواړي چې دغه پروسه سیاسي ته بدل کړي. امکان لري چې ډېر ترانسپورتي شرکتونه په همدغه بانه باندې دغه لاره بنده کړې ده. موږ هیله دا ده د ریاست ترانسپورت څخه چې د اتحادیه د ترانسپورت څخه دا هیله ده زر تر زره دي د بالدار موټر خوش کی. په لوی لار کې د موټر چلوونکو د کاربندیز له امله په ټول هیواد کې د خوراکي او سون توکو بیې لوړې شوي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او له حکومت څخه غواړي چې یاده ستونزه حل کړي.